الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. دویشتم پارا سورة الأحزاب 41 نمبر آیت تے یوصل وختم مخی آیاتونو کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفائی الله بیان کړه او ذکر شو چې دی منافقانو لدا ندی پکار چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اعتراضونه کوي چې وګوره دا څنګه نبی دی چې د انګور سره نکاح وکړه او د هغه اعتراضات او جوابات هم ذکر شو چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین وکان الله بكل شیء علیما. الله وی د دې نبی بالکل انګور اغشته دی نه ځکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نارینه اولادو بلوغت ته نه دي رسیدلی اخو مخکې وفات شوی چې وفات شوی او بلوغت ته نه دي رسیدلی نو انګور د کم ځای نه راغلی. اوسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شان او داغه د بیان نه پس الله رب العالمین خطاب کوي مؤمنانو ته دوه خبرې ورته ذکر کوي چې یو ته ویل کېږي حق الله او بل ته ویل کېږي حق الرسول. مؤمنان به دا دوه خبرې پیژني ک نارینه دي او ک زنانه چې حق د الله سره دی او حق د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی. نو دی اولانو آیاتونو کې حق الله ذکر کوي چې په مؤمنانو باندې د الله رب العالمین حق څه دی. ذکر کوي چې یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، اے ایمان والا او تاسو یادوي الله تعالی ذکرا کثیرا په یادولو ډیرو سره. یعنی الله وی چې اے مؤمنانو ک نارینه یو ک زنانه تاسو زما ذکر ډیر کوئ. ذکر معنی الله یادول، ذکر کثیر پکار دی. اشاره ده چې مؤمن مسلمان دا به د دنیا خبرې کمې کوي، د دنیا په کارونو کې بده کم مشغوله، زیات بده د الله په ذکر کې بده سي هغه کې بده ډیر مشغوله. د هر وخت د الله د ذکر نه باغه خالی نه. دلته د ذکر نه مراد هغه ک عبادت بدنیه دی، هغه ته مراد دی. ک عبادت مالی دی هم پکې داخل دی، ک عبادت قلبی دی او ک لسانی دی، دا ټول په ذکر الله کې دا پکې داخل دي. دی وجنا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمای وی الله رب العالمین چې په مؤمنانو باندې کم شیز فرض کړي نو هغه د پاره صحت خامخا مقرر کړي. لکه مونږ فرض دی کنه او په شپه ورځ کې څو مونږونه فرض دي 15، دا هغه د پاره حد مقرر دي. روزه فرض دي نو ښکارا خبره ده چې د رمضان المبارک یوې میاش روزي سدي دا فرض. خو ذکر دا داسې یو سیز دی چې د پاره الله رب العالمین صحت نه دی مقرر کړي. اشاره ده د خبره ته چې څومره ذکر کولای شنو کوا، چې څومره دی وخت د الله په ذکر کې تیر کو اقوم ربستا د پاره فائدې دی وجه نه مخ کې تیر شوی دی
الله فرمای الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله وی په زما په دي بندګانو کې څه خلق داسي دي چې هغوی ما یادی په ناسته هم په ولاړه هم په ملاسته هم. د مؤمن مسلمان هر حالت دا به د الله د ذکر نه بدا خالی نه او د الله په ذکر سره دې سره تعلق د الله سره ګوره پیدا کیږي. یو سړی غواړي چې زما د الله سره تعلق پیدا شي او ما د الله یاد کی نو بیا به تم الله یادې کنه. مخکې سورۃ البقره کې تیر شوی فذکرونی اذکرکم. الله وی اے بندگانو تاسو ما یادوي زه به تاسو یاد. نو چې موږ الله نه یادو د الله ذکر نه کوو نو الله به زموږ څه پروا وساتي، الله به موږ څه یاد کړي. حدیث کې راځي افضل الذکر لا اله الا الله. افضل ترین ذکر چې کوم دی بهتر ذکر دا دی لا اله الا الله. دې ته ځکه افضل ذکر ویلې چې دا کلمه د توحید ده او غوره ذکر هغه دی چې په هغې کې د الله توحید پکې بیان شي، د الله وحدانیت پکې ذکر شي. دې وجه نه ځان د ذکر او اذکارو سره عادتول دا پکار. بې دلته ذکر کړی دی چې الله یادوي ذکرن کثیرن په ډېر یادولو سره. نو ذکر کثیر یو خودی ته ویل کېږي چې هغه په اتباع د سنت سره برابري. دا د ذکر شرطونه دي، دا یاد ساتئ. اولنې شرط دا دی چې به د نبی علیه صلوات والسلام په طریقه باندې سي برابر وي. لکه ډېر خلک ذکرونه کوي که نه څوک لګي دا پیران وغیره هو 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 اوس هو شي شی دی، هو څه ذکر نه دی، نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته هو کړی. او بعضې خلکو داسې کلمات استعمالی چې هغه بالکل چرته ثابت نه، اکثر معنم غلطی. نه، د ذکر د پاره شرط دا دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم ځای کې په اوچت आवाज باندې ذکر کړي الته به سړی په اوچت आवाज کوي. کوم ځای کې په اوچت आवाज نه دی کړي الته به په اوچت आवाज چغي سوري سړی دا بنوي. اتباع د سنت ول ډیره ضروری ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د یو ذکر عدد را نقل لې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دومره پیری وي نو اقمره پیری وایا، هغه ذکر اغمره پیری وایا. هغه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو سحر او د شپې درې پیری دا کلمات وایي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. تاسو ته هیڅ ضرر او نقصان نه در. سو پیری یاد کړي، درې پیری. اوس سړی به د ځان نه لس پیری به نه وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هر فرض مانځه پسې 33 پیری سبحان الله، 33 پیری الحمدلله، 34 پیری الله اکبر. دا به دا به د قمر عادت د ځان نو پکې سړی اضافه نه کوي. او کم ذکر کې چې داسې تعداد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت نو هغې کې به شماره نه کوي. چې د بعضې خلکو اوس خو اټومیټک تسبیح راوتی دی او جدید دور دی نو بس د په دې ګوته کې اچولي شماره کې ټکه 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 بټنې پکې لګېدلي. دا ټول په ریاکارۍ کې راځي. د ګوتو په دې بندونو باندې ذکر کوه په ورځ د قیامت به د باندې دا ګوایي بیا پیش کوي. باقي تسبو باندې ذکر دا ثابت دی، دا نه چې ناروا دی. خو چې ریاکاري او دکلاوه پکې راځي او دغه ټک ټکۍ تسبیح وغیره چې کوم دي نه خو بالکل ځان ساتل پکار. دویم شرط د ذکر د پاره دا دی چې ستا په دې ذکر کې اخلاص وي، چې ته ذکر کې د چا د ښودنې دپاره نه کې، خالص د الله د رضا دپاره. دریم شرط پکې دا دی چې کم از کم ته کم کلمات وي چې د هغې په معنی خو پوهېږي که نه. ته چې اوس وی چې سبحان الله سبحان الله نو چې تا ته دا پته چې د سبحان الله معنی د الله پاک دی. نو دې وجې نه د ذکر چې سړی په شروطو سره کوي نو دغه ذکر انسان ته ډېره فایده ورکوي. بل ذکر کوي بل فریضه دا ده چې وسبحوه بکرة واصیلا، او تسبیح بیانوي د الله تعالی بکرتن سبعی و اصیلا او بیګای. ور دا تسبیح دام په دې ذکر کې اصل کې داخله ده کنه او دې جدا راوړو. تسبیح څه ته ویل کېږي؟ تسبیح وی سبحان الله ویلو ته څه ته وی سبحان الله. دی وجه نه صحیح حدیث کې راځي، مسند احمد کې روایت ده
نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمایل په سفر باندې ورستلی ویلې پتا سو کې یو تن عاجز دی د دې خبرې نه چې دا د ورځې زر نیکی وګټي څومره زر نیکی وګټي او زر ګناهونه ورته الله معاف کړي صحابي تاسو کو چې یا رسول الله زر نیکی ګټل او ګران کار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته هیڅ ګران نه دی کم انسان چې د ورځې سل پیری وي چې سبحان الله الله دل زر نیکی ورکي او زر ګناهونه ورته سکی ما کوئی څومره آسان کار خود دغه شروط او بخیال ساتي بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان چې سحر او ماخام سل پیریدا کلمه وي سبحان الله وبحمده نو کده د ګناهونه دومره ډیری لکه د سمندر د زک په مقدار الله ورته دا ګناهونه سکی ما څومره آسان خبره ده دی وجنا د نن نفس دا کلکه اراده او عزم وکي چې سل پیری با ز سار ویم سبحان الله وبحمدی او سل پیری ما خام دا غرن دا کم چې هغه ذکرونه چې هغه د محل او د ځای سره تعلق ساتي هغه هم دې کې داخل دي اگر جمعات ترانه نوزي نو اول بخ خیخ پر عدن نکی او بیا بوي اللهم افتح لي ابواب رحمتک جمعات نوزی اول با گسخ پا او باسی پا پیزار بے کیز دی دن نکی بینو خیخ پا و پیزار تا وردن نکی بے بویوی اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک روٹی تکینی نو دا روٹی دعا وایا روٹی دی او خوڑا موڑ شوی بیا دا مریدو دعا وایا د شپیو دکیگی اغا دعا وایا سار را پاسی اغا دعا وایا باتروم تا ننوزی اغا دعا وایا چی باتروم نراوزی هغه دعا غصه د لدر شي هغه دعا وایا او دس کې د هغې نه پس چې کومه دعا د هغه وایا نو چې په دې دعاګانو عمل کې نو دا ذکر کثیر شو کنه هر حالت د انسان دا به پس کې تیریږي په ذکر کې په خپل راځي صبح شام اسکار دی لدی پابندي کول د ټولو نه افضل ترین ذکر دا د قران کریم تلاوت دی او دا هغې نه پس به دا کوم اسکار چې دي د ټولو ته ذکر او تسبیحات وي بکرة و اصیلا سبئی او بیگئی مطلب دا نه دی چې صرف سحر او ماخام به وي نه سبئی کې ټوله ورځ رااله اصیلن کې ټوله شپه پکې راځي اوس د دې ذکر فائدې ذکر کوي چې کله ته الله یادې ډیر زیات ورځ او شپه کې ته الله یادې نو فائدې دا ده چې یصلی علیکم الله په پتا باندې خاص رحمتونه نازلوي موږ د الله رحمت ته ډیر محتاج ګوره دا یاد ساتي لفظ د صلات په عربی کې دا مشترک لفظ دی دا په ډیرو معنو راځي لفظ د صلات نسبت الله ته کیږي ملائکه تم کیږي بندگانو تم کیږي کله چې لفظ د صلات راشي او نسبت الله ته نو به ته مراد خاص رحمتونه لکه دلته یصلی علیکم نو د دې معنی بدای چې خاص رحمتونه بنازل کی الله پتا سبحان کله چې د لفظ صلات نسبت ملائکه ته لکه ورپسې راځي او ملائکه نو بیا به مراد د ملائکه دعاګانی چې د دې بندګانو د پاره د الله نه بخنه غواړي او چې کله بندګانو ته نسبت د صلات نو بیا مراد منظم یو مراد ته درودی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نو یصلی علیکم الله به پتا سو رحمتونه نازل کی او ملائکه او د الله ملائکه بستا سو د پاره بخنه غواړي بلا فیدا لیخرجکم من الظلمات الى النور کله چې تا ذکر کو ډیر زیات او الله در باندې رحمتونه نازل کوم ملائکه دنه بخنه مغواړي نو فیدې دا شو چې تاسو بر تیارو نه ستر اوځي ارانا تا ور دومره عظیمه فیدې انسان په قسمه قسم تیارو کې پریوزي په دې ذهن کې قسمه قسم شبهات راځي وهمونه راځي وسوسه راځي د دې ټولو علاج ذکر د الله دی دغه د کفر د شرک د بدعات او تیارونه به د الله د توحید رڼا ته راوبس بل فیدا وکانه بالمؤمنین رحیما او الله به در باندې خاص رحم وکي ګوره یو رحمان لفظ راځي بل سره راځي رحیم بسم الله الرحمن الرحیم رحمان دا هو عام دی دغه رحم د الله کافر او تم شامل دی په دنیا کې رحیم دا خاص رحم دی چې دا الله صرف پچا باندې کوي په مؤمنانو باندې ذکر وکانه بالمؤمنین رحیما دا خو هغه د دنیا فائدې ذکر کړي
کله چې د ذکر ډیر زیات کو نو په آخرت کې فایده دا ده چې په ورځ د قیامت کله ته د الله سره مخامخ کیږي که موږ تاسو په ټول الله سره ملاقات کوو کنه د الله دیدار به نصیب کیږي نو تحیتهم یوم یلقونه السلام پیشکشی د دوی په هغه ورځ چې مخامخ کیږي به دوی الله ته سلام سلامتی څومره خوشحالي ده چې د الله د طرفه ته سلام کیږي ور د ذکر څومره عظیمی فیدی په ورځ د قیامت به الله ته سلام کوي او جنتین به خپل منس کې سوي سلام التدانشت چې خچاري او په خیر را لیو یا د دشمنی د غیبت خبر نه ته تش سلامتی بل واعد لهم اجرا کریما تیار کړی دی الله دی خلکو د پاره اجر کریمن عزتمن چې هغه د جنت هغه نعمتونه دي چې حدیث کې راځي چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت نسترګو هغه نعمتونه اوسه پورې لیدلې دي او نه غوږونو د هغې حقیقت چرته اورېدلی دي نو دا د ذکر فایدې دي نو نن نکلک عزم او اراده وکړي چې دا خپله ژبه چې وخت در سره لږ ملاویږي د الله په ذکر کې خپل د ذکر د پاره اودس هم ضروری نه دی چې سړی به خامخا اودس کې بیا اودسي حالت کې سړی ذکر وغیرہ دا کولی شي چې قرآن کریم تلاوت کې هغې د پاره اودس ضروری دی یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا اے مؤمنانو یادوئ الله تعالی په یادولو ډېرو سره وسبحوه تسبیح بیانوئ د الله تعالی بکرة سبی و اصیلا او بیګای والذی الله غزات ته یصلی علیکم چې رحمتونه بنازل کی پتا سو باندې و ملائکته ملائک دا غبخنه غواړي تاسو د پاره لیخرجکم من الظلمات الى النور دې د پاره چې راو باسي تاسو د تیارونو رڼا ته وکانه بالمؤمنین رحیما او دې الله تعالی په مؤمنانو باندې خاص مهربانا تحیتهم پیشکشی د دوی به یوم په هغه ورځ باندې یلقونه چې مخامخ کیږي به دوی الله ته سلام سلامتی واعد لهم اجرا کریم تیار کړی دی دوی د پاره اجر عزتمن